بحث کیفیت قرائت باید څنګه تاسو کوئ. تجوید ګوري واجب دی، دغه مسله باندې ځان پوه کړئ. تجوید دا اوس چې څوک طالبان راغلي دي تجویدونه نه کړي، الحمدلله موږ کوم مجویدین قرآن لرو تجویدونه وکړي. ګوري دومره موقع ورکړئ مدرسې ته به چې طالبان څوک راتله ارغندې خلیفه سمبرک احمد الله علیه به ورته یو د تجوید امر کو چې تجوید او دویم د نظم کتابونه. تجوید کې قرآن عظیم شان زده کیږي او نظم کتابو کې اخلاق او آداب زده کیږي. پنځ کتاب او ګلستان او بوستان دې به امر کو چې دا وای نور تاسو خپل دوري کتابونه هغه وای په دا ضرور دي دا وای. ټول مدرسه کې به تجوید وو. حتی داسې به اوس موږ خپل استادان مشران طالبان چې موږ ته به داسې او د موږ سره په تجوید کې یو استاد ته ناست ټول مدرسه کې تجوید بو تجوید ضرور ده. ګوري ځکه لحن جلی او لحن خفي الته په تجوید کې درته راځي. لحن جلی ګوري حکم یې راخیسته چې دا حرام ده، حرف په حرف بدلول. لحن خفي چې هغه صوت کوم لکه بسم الله کې بسم الله ووایي دا مکروه ده. خو دا ټول تجوید کې زده کېږي. تلاوت قرآن عظیم شان چې کوئ په ترتیل سره کې واضح ویلو سره داسې نه چې الفاظ نه صحیح کېږي. انس مبارک نه څوک پوښتنه کوي د تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تلاوت کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د تلاوت بیان کوي وایي د به په مات سره په کش کولو سره بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم دا خو مات سره نسو. بسم الله الرحمن الرحیم داسې به نه وایي بسم الله الرحمن الرحیم. ام سلمي ام المؤمنین نه پوښتنه چا وکړه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اختلاف ویلي وایي په تقطیع سره به ویلي ټوټه ټوټه دلته نمونې ورته ذکر کړي داسې ویلي الحمد لله رب العالمین بیا وقف الرحمن الرحیم بیا وقف مالک یوم الدین بیا وقف. والته په حاشیه د ترمذي شریف کې دغه ځای کې وایي چې دا وقفونه نبی علیه السلام تعلیما کړي دي چې دا ځان ځان ته آیتونه دي. دغه کې وصل بهتره ده، وصل بهتره ده ځکه دا په صفت موصوف سره جدا کېږي. څنګه وایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. داسې په وصل سره داسې واضح به وایي. څه خبره دا کیفیت قرائت څه قرائت څنګه ویلی شي په واضح ویل ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل دا نه معنی چې تاسې تیز تیز وایئ چې حروف یې نه صحیح کېږي، نه چې ښه حروف یې صحیح شي معنات یې متوجه کېږي تفکر پکې کولی شي. دغه بهترینه طریقه د قرآن عظیم شان د تلاوت او دا اوږدې غاړې کول پکې ولا الضالین. دا اوس څنګه دي دې کې اقوال مختلف راغلي دي. دا ردېدا د ستونې سته که نسته هلته احادیث هم دوه قسمه راغلي دي. خو د ټولو خلاصه لاندې حکم درته وایم که چېرته داسې غاړې رږدېدا وه چې د تجوید د اصولو نه یې سړی ویسته د خپلې غاړې برابروي لکه قرطبي و رد المختار د ټولو د حکم بیان کړی ده. بیا حرام ده، اورېدل هم حرام دي، ویل هم حرام دي. لکه بعض نایحې ښځو په رقم د نایحې نه دي دا چغې چې هو هاها ده مړو باندې نایحت کوي داسې دا قراتونه هم داسې برابروي. دغه ویل هم حرام دي، اورېدل هم حرام دي. او که د اصولو د تجوید سره موافق خبره وه بیا هغسې ویل یا اورېدل بیا پروا نه لري، هغه په حسن صوت کې راځي هغه ویلی شي. لکه څنګه وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. و دومره پروا نه لري ځکه اصول تجوید سره برابر شو. او که چې اوږده یې اوږده یې دا بیا حرام دي. ولې حرام ده؟ د حرمت وجه یې څه ده؟ دا قرآن عظیم شان کې زیادت کېږي. دا لکه الله پورې چې دروغ وایي چې الله داسې نازل کړی و هغه هسې الله نه یې نازل کړی ځکه حرمت وجه یې ذکر کړي.
په خبره خو پوه شئ دا کیفیت اقرار شو.